الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زرافه چې د دې اختلاف دی. یو قول دار چې دا حلال ده، بل قول دار چې دا حرام ده. دا د حل قول دا راجح دی، ځکه اصل په اشیاو کې حیواناتو کې دا حل دی، دی باندې د حرمت کم دلیل نشته دی. څوک چې ورته حرام وي هغه وایي دا زیناب دی، داړې لري، داړې ماتونکي داړې لري. لیکن مطلق ذیناب دا دلیل د حرمت نه دی. کل ذیناب من السباع، هغه درندگانو والا چې ماتول پې کوي هغه حرامي. بل دا دلیل ویل چې دا د ماکول اللحم او د غیر ماکول اللحم نه پیدا کیږي، توالد تناسل دغې نه کیږي. دا خبره هم دروغ ده. صحیح خبره دا چې دا حلال دی، خوراک صحیح دی.